افغان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د را روانو سیالیو لپاره نوملړ اعلان کړ. افغان لوبډله به د روانې میاشتې په 23مه نیټه د بنگلادیش پر وړاندې د یو ورځنیو نړیوالو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي چې ورپسې به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې د یاد هیواد پر وړاندې 2 وریزه نړیوالې لوبې هم ترسره کړي چې په همدې موخه نن د دواړو لوبلړیو لپاره نوملړونه اعلان شول. په 500 وریزه لوبلړۍ کې د نورو لوبغاړو ترڅنګ فضل حق فاروقي، ریاض حسن، شاهد الله کمال، اکرام علي خیل د نویو لوبغاړو په حیث شامل شوي دي. په 60 وریزه سکواډ کې نجات مسعود او درویش رسولي د نویو لوبغاړو په حیث شامل دي، خو جالبه دا ده چې په دغه 60 وریزه لوبلړۍ کې افسرسازي هم شامل شوی. یاد دې وي چې د دغه لوبو کوربتوب بنگلادیش په خپله کوي. د بنگلادیش سره د افغانستان 500 وریزې لوبې به غرمې مهال 11 بجې او 60 وریزه لوبې به مازدیګر 3 بجې پیل شي. تر دې مهاله پر کوم تلویزیون د دغه لوبو خپرېدلو حق چاته نه دی ورکړی شوی، خو ښکاري چې د افغانستان ملي تلویزیون به دغه لوبې په ژوندۍ بڼه خپرې کړي.